صبرې مې وار تر واره سیوا کېږي د انجام نه بې پروا یم جانانه که هر څو مې په زړګي لمبې بلیږي. اسماعیل کال ته نشو راختلی رئیسه سلامونه رئیسه بل اوس راسره انډیوالان میلاو شوي عطف علي څنګه حال خیر دی وایي چې بې له ما مه مره بې له تا نه مرم پریشا مرې پریشا مرمه بیماری مو عجیبه ده په خندا مرې په خندا مرم او غمازیان چې جرګه جرګه کېږي پریشا مرې پریشا مرمه د حالاتو په لمبو کې تا اشنا مړې زه ناشنا مرم لا ژوندي یو چې مړه نه یو ځکه بیا مرې ځکه بیا مرم تل په چپه خوله جانانه هر سبا مرې هر سبا مرم. هوا دیله چې به خلک داسې سکي های 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 نن راته بخې موریانې درځي کړې ډالۍ کومه نه باندې دا ولې داسې های های سر تبا یم صحیح ده که نه صبر وکړه که نه څه ورته وایي سردار ارماني سردار ارماني چې دا شین چای مې ورته نه یې مانې که نه مازغاسې کار دی همیشه راته خوشحاله قربان دې شم رئیسه عادله مه جاړه دغه دی دا خانلاله دغه دی دا زما دا نیټ باجه دی څنګه حال دی جناب هلکه ښه نه یو رئیس خانه ښه نه یو بس یا په مینه کې ګیره او یا مینه زمونږ سره ګیره دواړو کې خطا یو خو د چا السلام علیکم سعودي عرب ریاض نه سوراب خان بس تا ته دې ډالۍ وي سوراب خانه چې بل چې دې ښایست کړلو اور په رخسارونو کې جوړ مې لیونتوب کړلو کور په رخسارونو کې او د چا خبره وایي ښه درته یادېږم دروغ مه وایه زه په تا پوهېږم دروغ مه وایه نوم مې اخیستی نه یې چې مجبوره یې هر څه نه خبرېږم دروغ مه وایه او نو توبه الله مکه مولا مکه او تا نه نه صبرېږم دروغ مه وایه چا درته ویلي دا کیدی نه شي څنګ به په شا کېږم دروغ مه وایه اوښکې چې د سترګو کې ګلونه شي زه پکې غړېږم دروغ مه وایه هلکه عبدالله سپي مه رالېږه ګوره دا هلکان به دې بیا وزغلې ګوره بره پاریو کې ګوره یخ دی ګوره ټوله شپه چې ویښ ناست یمه ستا په زړه ورېږم دروغ مه وایه او هر څوک انکار کوي کوه که نه ستا نه نه هېرېږم دروغ مه وایه په ډکو سترګو درته خدای دغه یو سوال کومه څوک چې د چا قسمت کې نه وي پرې مینې نه کې وعلیکم السلامونه سلام قبول کړه وعلیکم السلامونه ما قبول کړي عبدالله مکه وګورئ وایي هسې نه چې ما د وخت بادونه یوسي تاسو دا یو نیم چې پکې سړی بلاک نه کړي که نه دا زړه د سړي هسې بیا دغه نه کېږي اورې لکه ته نامکش یې ستا پلار بدماش و ستا نیکه بدماش و زپکونه دې غڼه منډه ده پوه شوې روغ محفل به دې وغی اورې دا یو نیم نه دی په ده پسې خو چې د شړشمو تیل په جیب کې ایښودي اورې څه د شي زامن دي وایي چې صداقت سردار د ارماني قربان دې شم اورې وایي چې او که نه عادلتوا به څه به کوې ورسره اورې دا زما د کلي دی که د کلي مې نه پوه شوې دی خو به زه په هره دغه خبره وایي په هره پوله باندې ورسومه وایي چې صداقت د جذبو پاتې نه دی ځکه وقار د رشتو پاتې نه دی چې مې ځواني به انتظار تېره کړه اوس دې څه خوند د راتلو پاتې نه دی د خوږو سترګو دې قربان شمه زه کم یو مین په سلګو پاتې نه دی چې د ادم د رباب ترنګ نه راځي د ځنې خال د درخانۍ پاتې نه دی څومره وایي شو ځان ځاني دومره په کور کلي کې چې هډو خوند د رشتو پاتې نه دی وې چې په پښتو بسارېدل جانانه اوس دې څه خوند د راتلو پاتې نه دی مس نو څه به ووایي یاره
که نه دا یو خو پکې یو نیم پکې حاضره ساحل لاله ماته یو شعر دی هلکه خمار قربان دې شم خماره د ستا دپاره د خمارۍ شعر دی چې ستا که خوښه وي چې یو نظر یې وښیم دا زړګی زما دننه په څه حال دی دا په سترګو کې زما چې خمار اینې دی لیدلی د یار حسن او جمال دی او د قیامت وعدې دې لنډې راته کې د یار مې نن یې خو دی بیا په زنه خال دی مرګیه مه راځه ایثار شله ځوان یم زړه مې نن ځان له تړلی د ژوند ټال دی او تا چې زل به سڼ وهلې خماره زه پوهېدمه د دشمن د دې خور کړی د مرجال دی عظمته قربان دې شمه ټولو ته دې ډالۍ مړه چې د حال مې خبرېږي زه به نه یم ښه پوهېږم چې پوهېږي زه به نه یم مازدیګر چې د ګودر غاړې له راشې ساه نیولې به ودرېږي زه به نه یم جفاګانې چې د خپلې را یادېږي ته به پټ پټ وی جړېږي زه به نه یم کله کله چې زما فکر دی یو سي ته به ډېر وی خفه کېږي زه به نه یم او چې غرور دې د ځوانۍ په کمېدو شي لکه پاڼه به زیړېږي زه به نه یم ستا دشمن نن زما پوښتنه وکړه بیا به لپې لپې کېږي زه به نه یم ستا د افغانستان دپاره به زه شعر ویم زما زری زری افغانه خامخا به درله ویم ها مشکل یې نه لري زما څه دلته کې منډیټر و هغه نشته یاره سم دی چې هسې مې در جال کې بدماشي نه منم اسماعیل دغه دی دا کال ته که دې راوخېږم بیا دغه نه چلېږي و جنت د مستو کلی دی ملنګ به پکې نه وي نشه به پکې ډېره وي خو بنګ به پکې نه وي هسې مې در جال چې ځان ته مې لږ پام شو نو زما د ژوند ماښام و د مستۍ په میکده کې خالي شوی زما جام و هسې مې جال کې داسې چې لنډ لنډ رالېږي نه موږ به یې درله وایو اورې ایان خان مسافر یم ایان هسې مې در جال کې بایجانه نن راته مور ډېره یادېږي که تاسو را سره نو ډېره مانه به یاره ته مور یاره دې کسانو پکې ډېره مرۍ پوه شوې نو مونږ د دې وجې زه به خپله ځانۍ باندې هزار ګټمه پوه شوې چې د چا